السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. دوستانو خدای دې وکړي چې ټول به ښه او جوړ یاست. دوستانو د نن په دغه ویډیو کې به زه تاسو ته در وښیم ستاسو څنګه کولی شئ چې په موبایل کې د هر کم ته ښایسته والپیپران ودروئ. دوستانو که چېرته تاسو غواړئ چې د هر کم ته ښایسته والپیپر د خپل موبایل په سکرین باندې ودروئ او د خپل موبایل سکرین مې د هر کم ته ښایسته کړي، نو په دغه ویډیو کې به زه تاسو ته دغه طریقه درښیم. دغه ویډیو له موږ سره تر پایه وګورئ. ځو د ویډیو په طرف ویډیو شروع کوو. نو دوستانو تر ویډیو شروع کېدلو مخکې که چېرته تاسو ویډیو لایک کړې نه وي، مهرباني درسره وکړئ زموږ ویډیو درسره لایک کړئ او دا غر کې مې له خپلو ملګرو سره خامخا شیر کړئ. او که چېرته تاسو زموږ چینل نوي سبسکرایب کړی نو مهرباني سره وکړئ په دا سور سبسکرایب بټن باندې کلیک وکړئ، زموږ چینل درسره سبسکرایب کړئ او ورسره په دغه ګنټې نښان باندې لازمي کلیک وکړئ تر څو د موږ هره نوې ویډیو تر تاسو پورې اول در ورسیږي. نو دوستانو د دې لپاره به تر ټولو مخکې تاسو په خپل موبایل کې یو اپلیکیشن ډاونلوډ کړئ. د دغه اپلیکیشن لینک ما تاسو ته د ویډیو په ډسکرپشن کې درکړې ده. د ویډیو د ډسکرپشن لپاره به دوستانو تاسو په دا ټایټل باندې کلیک وکړئ. دلته به ما تاسو ته اپس لینک لیکلی وي، تاسو په دا اپس لینک باندې کلیک وکړئ او دغه اپلیکیشن به ډېر په اسانه طریقه سره په خپل موبایل کې ډاونلوډ کړئ. نو دوستانو کله چې تاسو دغه اپلیکیشن په خپل موبایل کې ډاونلوډ کړئ، نو د دې لپاره به بیا تاسو راسئ په دغه اپلیکیشن باندې به کلیک وکړئ او دغه اپلیکیشن به تاسو خلاص کړئ. کله چې وګورئ دوستانو دغه اپلیکیشن تاسو خلاص کړئ، ستاسو د موبایل ډیزاین به دا رقم ته وي. دغه رقم ګوره دوستانو ګیټ فرام ګوګل پلی. کله چې تاسو په دې باندې کلیک وکړئ دغه ګوګل پلی ته تاسو وړي او دغه رقم ګوره دوستانو یوز ایز ا لایو والپیپر. کله چې تاسو دوستانو په یوز ایز ا لایو والپیپر باندې کلیک وکړئ، بیا دغه تاسو د والپیپر په شکل کې استعمالولی شئ. نو دوستانو تاسو به په یوز ایز ا لایو والپیپر باندې کلیک وکړئ. کله چې وګوره تاسو دوستانو په دغه باندې کلیک وکړئ، د دې ډیزاین به دا رقم ته وي. ګوره دوستانو په پریویو کې صرف هغه تاسو ته درښیي. اوس دغه ټول ډیزاین ده. ګوره دوستانو کله چې بیا تاسو موبایل استعمالوئ، ستاسو د موبایل ډیزاین به دا رقم ته وي. نو ګوره دوستانو ډېر ښایسته او خوندور ډیزاین ده. دلته به دوستانو تاسو راسئ په سیټ والپیپر باندې کلیک وکړئ. کله چې وګوره دوستانو تاسو په سیټ والپیپر باندې کلیک وکړئ، دلته تاسو ته وایي هوم سکرین. تاسو یې خالي د موبایل په سکرین دروئ. هوم سکرین اینډ لاک سکرین کې تاسو د موبایل په سکرین او په لاک سکرین یې هم دروئ. نو دوستانو زه ورته زه په دواړو درومه. تاسو به په هوم سکرین اینډ په لاک سکرین باندې کلیک وکړئ. کله چې وګوره دوستانو تاسو په دې باندې کلیک وکړئ، دغه رقم اپلاینګ والپیپر ګوره دوستانو هغه اپلای شو او په ولګېدی. اوس زه له دې څخه وځم. کله چې وګوره دوستانو زه له دې اپلیکیشن څخه وځم، هغه دا رقم زما په موبایل باندې ودرېدی او دا به په لاک سکرین باندې هم ولاړ وي. نو دوستانو ډېر ښایسته او خوندور اپلیکیشن ده، باید ټول یې په خپل موبایل کې خامخا انسټال کړي. نو دوستانو که مې ویډیو خوښ شوي ویډیو خامخا سره لایک کړئ، له خپلو ملګرو سره یې خامخا شیر کړئ او د دا رقم ته نورو ښایسته ویډیوګانو لپاره زموږ چینل خامخا سبسکرایب کړئ، ځکه په دغه چینل کې موږ ستاسو لپاره هره ورځ دغه رقم ښایسته ویډیوګانې اپلوډوو. نو دوستانو که کومه پوښتنه لرئ، کومې ویډیو ته مو ضرورت وي، موږ ته لاندې په کمنټس کې ووایاست تر څو موږ هغه ویډیو ستاسو لپاره جوړه کړو. نو ملاوي په نورو ښایسته ویډیوګانو کې. د خدای په امان.